د میدان وردګ ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي سږ کال یې څه د پاسه 21,000 کاغذي او 22,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشلي دي او له دغې لارې یې څه د پاسه 18 میلیونه او 9 لکه افغانۍ عواید راټول کړي. تقریبا تر اوسه پورې په دې ولایت کې 21,250 کاغذي تذکرې ویشل شوي دي، 22,014 برقي تذکرې ویشل شوي دي چې دې کې هغه نور خدمات لکه د اصلاحي تذکره ده، فوتي تذکرې دي، د تذکرې تایید ده، هغه پکې شمار نه دي. د دغه ولایت اوسیدونکي د یاد ریاست له کړنو خوښ دي او زیاتوي چې له لرې پرتو ولسوالیو مرکز ته د پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره تګ راتګ ستونزمن دی او له اسلامي امارت څخه غواړي چې په ټولو ولسوالیو کې دا ډول مرکزونه فعال کړي. دلته ان شاء الله کارونه ډیر ښه روان دي او موږ ته په وخت خپل خدمات وړاندې کړي دي او که چیرې دغلته د میدان وردګ ولایت د نورو ولسوالیو کې د مراکز زیات شي او د دغو خلکو مشکلات به کم وي تر څو پورې چې د الکترونیکي تذکرې په خپل وخت سره هر کس ته ورسیږي. موږ ته په ډېره ښه ارامه فضا کې موږ ته الکترونیکي تذکرې په خیر سره رسیږي او هیله مند چې په نورو ولسوالیو کې هم دا مرکزونه فعال شي. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي چې په راتلونکي کې به د سید آباد ولسوالۍ د برېښنایي پیژندپاڼو د ورکړې مرکز د فعالېدو ترڅنګ د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ورکړې مرکزونه فعال کړي.